السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ د وړوکي اختر یا د غټ اختر چې کوم د منځه طریقه کوم هغه ډانچه او هغه ادا کوو. ټول نه وړاندې چې دی امام یا مقتدي و چې دی د سنت تړي چې نت کوم نه زړه نه دوه رکعاته واجب موږ د وړوکي اختر یا د غټ اختر سره ټولو زائد تکبیر نو محمد کعبه شریفه الله اکبر وی. دا نیت چې دی په خپل باندې هم ول ټیک دی او کا زړه کې وکړلو هم ټیک دی. هغه نه بعد چې دی امام لسونه وتړي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وی. هغه نه بعد چې دی امام الله اکبر لسونه پورته کی بیا اعلان زړه پری بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی بیا اعلان دې زړه پری بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی بیا اعلان دې په نامه باندې کېږدي. هغه نه بعد سوره فاتحه وی سوره فاتحه نه بعد سورت ملو کی بیا چې کله رکوع ته لاړ شي رکوع کې خپل تسبیحات وی. هغه نه بعد قومه وکي قومه نه بعد بیا لاندې لاړ شي سجده دواړه به وکي. هغه نه بعد یو رکعت پوره شو دویم رکعت چې کله راشي هغه خپل لاسونه په نامه باندې بیا کېږدي سوره فاتحه وی او سره سورت ملو کی. هغه نه بعد چې دی د رکوع نه درومي رکوع نه وړاندې چې دی الله اکبر بیا وی لسونه پورته کی بیا ویلاندې ژوند کی بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی بیا ویلاندې ژوند کی بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی بیا ویلاندې ژوند کی. څلورم تکبیر سره د اعلاندې رکوع ته لاړ شي. رکوع چې کله تسبیحات درې واړه کی وی هغه نه بعد قومه وکي قومه نه بعد بیا دواړه سجدي وکي او دواړه سجدي نه بعد چې دی بیا هغه نه بعد التحیات او درود شریف او اللهم ربنا او هغه نه بعد چې دی امام سے بچی دی خبره دا چې دعا وکي هلته تفصیلی دعا وکي ټول خلکو لپاره ټول امت لپاره ټول د ملک د وطن لپاره. هغه نه بعد چې دی هغه نه بعد امام بیا دوی خطبه وکي او دا خطبه ویل چې دی دا سنت دي خو اوریدل د خلکو لپاره واجب دي. پکار دی چې خلک چې دی خبره طرف کې ونه کی بلکې د امام چې کوم دوه خطبه دا غره ښه په سکون او کلار واوري. دا غونډه د منځه هغه طریقه و دا وړوکی اختر یا د غټ اختر اوس موږ د مشروم په ذریعہ باندې هغه اهتمام وکړو. موږ تاسو ته شروع کیو چې نیت کا په باندې کوي او کا په خپل دواړه باندې هم ټیک دي. نیت کوم د ځړن دواړه کتا واجب موږ د وړوکی اختر یا د غټ اختر سره د ټولو شپږو زائد تکبیرونو محمد کعبه شریفه الله اکبر وی. هغه نه بعد په نامه باندې رسول کې سبحانك اللهم من شروع کی ولا اله الا انت وی. هغه نه بعد رسول بیا پورته کی امام الله اکبر وی رسول برم کی بیا با الله زم تکبیر سچي الله اکبر بیا وی رسول بیا لاندې ژوند کی بیا الله اکبر وی رسول پورته کی بیا لاندې په نامه باندې واپس کېږي. امام چې سوره فاتحه وی او سره سورت ملو کی. هغه نه بعد بیا الله اکبر رکوع لاړ شي. رکوع کې خپل تسبیحات وی سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم. بیا نه بعد سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وی بیا وړاندې لاړ شي سجده لا او سجده کې خپل تسبیحات سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وی بیا سجده دی وکي کېني او بیا دې بیا ځمه سجده وکي ځمه سجده کې ما خپل تسبیحات د سجده ولدي وی بیا دې الله اکبر وی او پورته شي. الله اکبر چې وی انا بعد بیا خپل لسونه په نامه باندې کېږدي او سوره فاتحه وی او سوره فاتحه نه بعد سورت ملو کی او سورت نه بعد بیا رکوع نه درومي رکوع نه وړاندې چې دی بیا درې زائد تکبیر نه ولته بیا وکي. نو الامام الله اکبر بیا وی الله اکبر لسونه پورته کی بیا اعلان ژوند پری بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی بیا اعلان بیا پری بیا الله اکبر وی لسونه پورته کی او بیا اعلان ژوند پری. څلورم تکبیر سو بیا رکوع لاړ شي الله اکبر رکوع به اهتمام وکي. رکوع کول نه پس کومه به وکي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد. بیا نه بعد سجده لاړ شي سجده به وکي سجده نه بعد خپل تسبیحات وکي وی بیا نه بعد الله اکبر وی بیا نه بعد بیا بل سجده وکي هغه نه بعد الله اکبر وی او التحیات وی امام انا بعد درود شریف وی او درود شریف نه بعد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار دوی بیا سلام وړي وعلیکم. هغه نه بعد امام چې دی
دعا وکي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين. هغه بعد امام چې دی بیا د خطبه اهتمام وکي او خطبه چې دی خلکو پر اوردل دا واجب دي اگر چې ویل سنت دي او په کار دي ټول خلکو ته چوپ شي. الله دې موږ ته باندې عمل کو توفیق راکړي. الله دې موږ ټول راضي شي. جزاك الله خيرا. احسن الله في الدارين.